غني تر وروستۍ شېبې مې د امنیتي ځواکونو او افغانانو دفاع وکړه. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د جګړې پرته د طالبانو په لاس د کابل سقوط په 20 کلونو کې د جوړ شوي پوځ ټیټ پرېکړه کېدل، د افغانستان د پخواني چارواکو تېښته او تر دا ډول نورو سترو بدلونو یو کال وروسته د دغه هیواد مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا په یو انځوریز مرکه کې د ځان سپیناوی کړی او د 20 کلونو د جمهوریت نظام سقوط یې د امریکا د غلط ډاډ پایله بللې. مخکینی ولسمشر له PBS تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي چې امریکا دوی ته ډاډ ورکړی و چې اوربند به وشي او د راتلونکي حکومت په اړه به سیاسي خبرې په تړون یو نابیلیدونکې برخه وي، خو په وینا یې چې داسې کوم څه ونه شول. غني PBS ته د ځان د سپیناوي په خاطر ویلي چې تر وروستۍ شېبې مې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو دفاع ته ژمن او د هیواد رهبرو په کچه وروستی کس وم چې افغانستان نه یې پرېښودو. محمد اشرف غني په دې مرکه کې په ولسمشري ماړۍ کې د 15 میلیونو ډالرو د نادره کېدو په اړه بې خبري ښودلې، خو ویلي دي چې خپله شتمني یې په کابل کې لوټ شوې ده. مخکینی ولسمشر یو شمېر سیاسي مسایلو ته د اشارې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو پر یو کلنې واکمنۍ هم نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د یو افغان په حیث به تر هغو بیرته افغانستان ته ستون نشي چې د ټول افغانانو د ښځو او نجونو اساسي او بشري حقوقو تامین شوي نه وي. د طالبانو حکومت تر اوسه د غني د تازه څرګندونې په اړه څه نه دي